سلامونه احترامات ملګرو، موږ د کلیوال رنګونو یو نوې مرکه ادبي رنګونه په نوم باندې ډېر زر تاسو مخ په وړاندې راوړو. تاسو به ګورئ په کلیوال رنګونو کې ادبي رنګونه، هغې کې به موږ سره وي د ادب سره شوق لرونکي هغه شاعران، هغه ملګري ادیبان چې د پښتو فکر، د پښتو ولس، د پښتونکام دپاره کار کړی، خپل خیالات دغو تصور ډېر زر به تاسو ګورئ موږ سره یو نوې مرکه، په هغې کې به تاسو ګورئ ښایسته ادیبان، ښایسته فکر لرونکي او هغه پښتانه ورک شوي ملغلرې چې کم د خپلې خوږې پښتونخوا نه ډېر لرې او ورک شوي پښتانه دي، او موږ غواړو چې هغه مخ په وړاندې راولو په کلیوال رنګونه، د ادبي رنګونه په پاڼه باندې هغه تاسو ووینئ او سوشل میډیا کې هغه هم معرفي شي، ځکه چې هغه موږ نه دا تمه لري چې دا خلک دې راشي او موږ زموږ د جذبې، زموږ د فکرونو د قدر وکړی شي، او موږ هم غواړو چې په سوشل میډیا باندې زموږ خپل پیغام مینوالو ملګرو د کلیوال رنګونو سره زموږ دغه مرکه چې کومه نوې سلسله روانه ده ادبي رنګونه، په دغه کې به موږ ډېر زر تاسو سره په کراچۍ کې مشته هغه شاعران او ادیبان معرفي کوو کوم چې د پښتو ادب دپاره کار کړی، او موږ غواړو چې هغه خلک د کلیوال رنګونو په دغه پیج باندې راشي او خپل خیالات تاسو ته ورسوي. د هغې سره زموږ یو څو شعرونه چې د مینې په نشه کې ډک خمار مازدیګري په زړه مې راورېږي ستا د ښار مازدیګري، او موږ ټول یاران غربت یو د یو بل نه جدا کړي، موږ تیر کړلو ارمان کې تار په تار مازدیګري، د خپل همکار دانش افریدي زه شمس رباپي تر روانې مرکې سره انشاءالله تاسو به ګورئ، خوندونه به تخلئ. زموږ دغه پاڼه کلیوال رنګونه ځان سره خوښ کړئ او موږ یاد وساتئ په خپلو دعاګانو کې د راتلونکي پروګرام پورې. د الله په امان.